سلامونه کې هیله پارزو کې د 1 بجې خبرونه ته ښه راغلاست. بې پولې روغتیا پالانو سازمان له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو له جبري ستنولو مخنیوی وکړي. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې اعلان کړی چې په پاکستان کې افغان کډوال له نیول کېدو، د معیشت له لاسه ورکولو او د ایستل کېدو له دوامدار ویرې سره ژوند کوي. د بې پولې روغتیا پالانو سازمان د ناقانونه وګړو د بیرته ستنولو طرحې اغېزو ته په اشارې سره ویلي چې د بهیر روغتیايي خدماتو ته د افغان کډوالو لاسرسی له ستونزو سره مخ کړی دی، په داسې توګه چې یو شمېر یې له نیول کېدو څخه د ویرې له امله روغتیايي مرکزونو ته ورتګ ځنډوي او یا هم د درملنې د خدماتو له ترلاسه کولو ډډه کوي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د بشري مرستو د دوام او د پراختي پروژو د پلي کولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. امیر خان متقي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختي برنامې له استازي تورهان صالح سره په کتنه کې په دې برخه کې له ملګرو ملتونو سره د کابل د همکارۍ له دوامه ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې ښاغلي صالح هم د پراختي پروژو د پلي کېدو په برخه کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د همکارۍ له دوامه خبر ورکړی دی. دواړو لورو په دغه لیدنه کې د کډوالو د ادغام د بدیل کښت وړاندې کولو او طبیعي پیښو ته د رسیدو په اړه هم خبرې کړي دي. بل لور ته بیا د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او ګډو همکاریو خبرې کړي دي. محمد نعیم د افغانستان په وړاندې د جاپان له مثبت تګلارې څخه هرکلی کړی او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د متقابله همکاریو پر ډیرېدو یې ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ د جاپان سفیر هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لا پیاوړتیا هیله ښودلې ده. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د شیرخان بندر له لارې د تاجکستان، قرغیزستان او چین سره د سوداګرۍ د پراختیا په موخه وړاندیزونه وړاندې او د تایید وړ وګرځېدل. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیالۍ اعلان وکړ چې دغه وړاندیز پر بنسټ د مالیې او کورنیو چارو وزارتونه او اړوند ادارې به په شیرخان بندر کې اړینې بنسټیزې برخې رامنځته او پراخې کړي. د خبرپاڼې له مخې د ترانسپورټي وسایطو د لا ډیر تګ راتګ لپاره به په دغه بندر کې له تاجکستان سره په همغږۍ کاري ساعتونه زیات شي. د کډوالو چارو وزارت د دفتر رئیس د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د معلوماتو د مدیریت له مسؤل سره په لیدنه کې په هیواد کې له راستنېدونکو او کورني بېځایه شوو څخه د ملاتړ غوښتنه کړې ده. سید احمد بنوري په دغه لیدنه کې د راستنېدونکو او کورني بېځایه شوو د ننګونو د هواري په مخه پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. د کډوالو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ چارو کې په راتلونکي کې 10,000 کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش او هغو ته د څه باندې 4,000 سرپناه له جوړېدو هم خبر ورکړی دی. د کرنې وزارت د برنامو د پلان او همغږۍ رئیس د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د تخنیکي او د اړیکو له مسؤل سره کتلي دي. د کرنې وزارت اعلان وکړ چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د کرنې برخې د پراختیايي برنامو په پلي کولو کې د همکاریو پر پراختیا او لا همغږۍ خبرې کړي دي. بلخوا عبدالعلي عمري د افغانستان لپاره د هالند کمیټې د برنامو له مسؤل سره کتلي او د کرنې وزارت د لومړیتوبونو پر بنسټ یې د ګډو همکاریو پر دوام او د کرنیزو پروژو پر پلي کېدو ټینګار کړی دی. په هرات کې د ایران کنسولګرۍ له لوري د انځورونو 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شو. مسؤلین د دغه نندارتون د پرانیستلو مخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د دیني، تاریخي او فرهنګي ګډو ارزښتونو ساتنه او پراختیا بولي. بل لور ته دغه نندارتون ته یو شمېر ورغلي کسان د ورته برنامو ترسره کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا او د دوستۍ همپالنې فضا په رامنځته کېدو کې مهم ګڼي. په هرات کې د ایران کنسولګرۍ لخوا د انځورو 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شو چې پکې د افغانستان او ایران د دیني، فرهنګي او تاریخي ارزښتونو او مشترکاتو اړوند اثرونه نندارې ته وړاندې شوي دي.
د دغه کنسولګرۍ مسؤلین وایي افغانستان او ایران د دینی، تاریخي او فرهنګي مشترکاتو د لرلو سربیره پراخ اقتصادي اړیکې هم لري. د هغوی په خبره په سیمه کې د ترنګلتیاو سره د افغانستان او ایران سوداګریز اړیکې په عادي ډول دوام لري او د غراض د پراخېدو په حال کې دي. تجارت با افغانستان ادامه داره. حالا ممکن بعضی از مشکلات اداری باشه، مشکلات جاده‌ای باشه، مشکلات حمل و نقل، تحصیلاتی که تقریبا طبیعی است، اما اراده مسئولین محترم دو کشور بر این هستش که اینو ارتقا بدن تو این سطح. الان ما بالاترین سطح در واقع تجارت و کشور افغانستان با ایران داره و ما هم از این موضوع خوشحال هستیم. و د دغه نندارتون یو شمېر ګډونوال د ورته فرهنګي برنامو له ترسره کېدو هرکلی کوي. وایي ورته نندارتونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. این نمایشگاه بیانگر همین هست که در پایه آشورا برگزار شده، منتها روابط مشترک فرهنگی میان ملت‌ها رو داره برقرار میکنه و برگزاری چنین نمایشگاه‌های وحدت و اتحاد رو بین مردم بیش از پیش فراهم میسازه. مشترک زیادی دارن و به خصوص در قسمت عزاداری‌ها هم همچنین مشارکات دارن و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی میتونه که تفاوت‌ها تعیین بکنه و همچنان احترام به تفاوت‌ها میتونه که همو انسجام و دوستی و برادری و برابری بیشتر بسازه. چقدر خوبه که اینجور نمایشگاه‌ها بیشتر برگزار بشه، نه تنها توی کشور خود ما بلکه توی کشور ایران هم همچین نمایشگاهی برگزار بشه و خوبه که از طرف کشور افغانستان هم، یعنی از طرف یک نهاد فرهنگی همچین نمایشگاه‌های برگزار بشه. په دغه نندارتون کې د افغان او ایراني انځور اخیستونکو شاوخوا 10 اثرونه 3 ورځو لپاره د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. د جاپان په سیویل کې د زورور زلزلې له امله د مړو شوو شمېر 14 تنو ته اوښتی دی. د راپورونو له مخې ښایي د دې پیښې په پایله کې نږدې 13 تنه لا هم لا دره کوي. په دغه زلزله کې څو ودانۍ نړېدلې دي او په ځینو ودانیو کې اورلګېدنه شوې او زرګونه کورونه لا هم برېښنا ته لاسرسی نه لري. د خبرونو پایله ملتیا مو مننه.